د کانګو وژونکي او ساري ناروغۍ چې له حیوان څخه انسان ته د کنې له لارې انتقالیږي په دې وروستیو ورځو کې په هیواد کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. د لوګر ولایت کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ خطراتو په اړه د عامه پوهاوي او د دوا شیندلو چارې پیل کړي دي. پروگرام آگاهی دهی را به قصابا و کسایی که جلابا هستند به سطح مرکز آگاهی دهی را شروع کردیم. با ولسوالی های ششگانه هم مسئولین مالداری سطح حیوانی ما برشان هدایت دادیم تا یاره در قسمت مرض آگاهی بدهند که توسط کنه انتقال میشه به انسان و یک مرض خطرناک ساری ویروسی و کشنده بوده در صورتی که تدابیر احتیاطی را عملی نکنند. له بل پلوه د لوګر قصابان او مالداران د کرنې مالدارۍ ریاست مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې دوی به تر آخري حده کوشش کوي چې د کانګو وژونکي ناروغۍ په اړه له احتیاط څخه کار واخلي ترڅو له دې ناوړه ناروغۍ څخه په امن کې پاتې شي. کومې خبرې مختصي ډاکټرانو او د سیمینار مشرانو دا خبرې به بالکل موږ عملي کوو. زراعت او مالداري نه ډېر تشکر کوو چې موږ ته لارښوونه وکړه د کانګو د مرض لپاره. باید ووایو چې له یوې خوا د لوی اختر راتګ او له بل پلوه د کانګو ساري او وژونکي ناروغۍ خپرېدا لوګر میشتې سخت اندېښمن کړي دي.